اوس په زه د خپل مو د خلف موجوده یم مو د ایریا دغه بریګیډ ناویره ته وشا پایل به راځي ټول متوسله رومي هر کوله کې ګاندې تاړلې کسان دای چې مو پراتی کسان دای چې د دوی ورځ غومو په پراده کوټه کې وتاړل او مولا وس ګوډه نه ملويږي او کوزا نه وسرا په کې نوستي او روشي او پولی کې په فرست ټایم کې را مکمل دا خلکو بوسي چې کومه طریقه او مصر وی راو ټیک دو دا حالت او بوسي پسې چې چا سمونوناري وبوسي پسې چې څنګه تاسو ویل کنه چې هغه کم په پېښور کې اوسېږي او دلته کلیري پسې را خو یو ترتیب خو را جوړ کړي دا خو سټیټ زموږ دا خو به ته جوړوي صبر وکړه دا خو داسې عین انسان نه دو ونه شریعت دی دا به تاسو د سلریش نه دو دا طریقې به تاسو جوړاو چې ته وته ورګه چې ته وته جوړه کې کنه و نه مانی یې سره خبره و نه ورېدا ورګه یو مې تاسو یې خبره تا کوم تو اوس ګوري هغه مخشازور نیول را په مخ کې سیټ کې کاغه خو یې نو چې وځي ته چې ورکه ګوډه شي دا غیر دی اول تاریخ دوا پیلی په وته ساوا خستي دا موزه ما وریرو ډاکټر صاحب صدر صاحب دا غریب بل مطلب ډاکټر صاحب دا مطلب دا چې د کوزنه کون تش ګوډي رو درومي ابه د 24 رکنی کمیټه په ولای چې آی کون طرف لا لګیا دا شون دا مطلب دی دا ګوډي خای اصل ګوډي خو په کور دا څه ټیک دو یو ته وسه پرې خو ته پرون پرې خو زوتی ګوډي خلکو وروستل پرون نه سرکوري شروع کړل سرکوري ګوډي دا کار نشي ختمه ولای همړه سرکوري ولا مو ګرلا نشيږي دا ګوډي وخایې دا دلته چې ویلو ګوره ها یو خبره سره تقسیمول ته دغه زونه تقریرونه نه جوړو موږ دا مشرون دلته کې نه ولې کا سوچو کې دغه په اختیاراتو کې چې کوم خدمات را ای په خپل طریقه کوي اوس دغه چې کوم مشکلات لکه کوم ویلا بیان کړ چې تحصیلدار دا او ډي سي او اي سي پلان کور نه کوي دا شی چې موږ ته ورسوي په سروې ته کینو او دغه باقاعده دا شی کلیر کی قانوني کی وتا نن نه پاس چیر کمیسون خبره 24 رکنی ټیم لا اغلب درمي دا ګوډي بیا دغه په آرډر کې وی چې کوم ګوډي ولور دی وا پورچه سہولتونه دا به انداسي شي چې کوم پوینټونه دوه خال دغه لاره اترای سړی ویل کی چې موږ ورو د ساتي چلےږي او مخکې کور په بولی کیږي دا شاونه به د کوزم خرنغو په اورز نه مکوله کیږي خیر دی خو سیستم به چلےږي لالچی خلکو سیستم خراب کړل چې زو یې چې په وروزو بل یې چې په وروزي نور مشکلات داري چې په نن ورځ باندې توډي سي کوم د موبایلات به تاسو را راسي کوم موډي سي کوم ځکه چې کیسه ډیره شوی نو سره درمه تی پوکلا و دا ډاکټر خبره وکړه